د راشد خان لپاره یو بل بد او سخت خبر. د امریکا متحده ایالاتو اړوند میجر کرکټ لیګ کې پر راشد خان یو بل بد او سخت ورځ راغلی. د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې تکړه وکټ ساتونکي هنریچ کلاشن پر راشد خان درې شپږیزې په یو اوور کې ووهلې او 26 منډې ترې ترلاسه کړې. دغه کړنه د امریکا متحده ایالاتو اړوند میجر کرکټ لیګ کې شوې. د سټیل وسکار لوبډلې لپاره لوبېدونکی سویلي افریقایي توپوهونکی هنریچ کلاشن د ممبئی انډینز نیویارک اړوند افغان اتل راشد خان په یو اوور کې ښه برابر کړی او له ګریزګیل لیبي ډي ویلرز او ابیشک شرما وروسته یې ترې تر نورو ډېرې منډې په یو اوور کې ترلاسه کړې. دا د راشد خان پنځم ځل شو چې تر ټولو ډېرې منډې په یو اوور کې ورکوي. ګریزګیل 2 ځله 24 ایبي ډي ویلرز او ابیشک شرما 22 او اوس هنریچ کلاشن 26 تر نورو ډېرې منډې د راشد خان څخه په یو اوور کې ترلاسه کړې. خواږو ملګرو د راشد خان د دغې بد او سخت اوور په اړه خپل نظر راسره په کمنټ کې شریک کړئ. د نن ورځې ویډیو مو همدومره وه. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې لایک او شیر کړئ. په پای کې زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې لوی الله مو مل شه.